السلام علیکم ملګرو، په نننۍ ویډیو کې در سره د واتساپ درې سیټینګونه شریکوم چې ډیر مهم او په زړه پورې سیټینګونه دي. نو ملګرو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زما تاسو ته دا پیغام دی چې زموږ ویډیو در سره لایک کړئ، شیر کړئ او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ همدا شان ټیکنیکل ویډیوز او کمپیوټر لرنینګ ویډیوز په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو اوس ځو د ویډیو پر طرف. ملګرو، اول به تاسې راشئ خپل واتساپ ته. په واتساپ کې اول هغه سیټینګ درته ښایم چې کله موږ یو ملګري ته میسیج وکړو او غواړو چې د هغه میسیج ټول معلومات وګورو چې کله مو سینډ کړی او کله هغه کتلی ده. نو د دې لپاره به تاسې راشئ اول هغه ملګري اکاونټ ته، بیا به هغه میسیج باندې کوم چې تا لیږلی او معلومات یې غواړئ چې څه ټیم لیږل شوی او څه ټیم کتل شوی ده. نو زه غواړم چې په دغه میسیج معلومات وګورم چې کله ما لیږلی او کله هغه کتلی. نو تاسو به په هغه میسیج باندې لږ فشار راوړئ. نو دې سره به تاسو سره داسې یو انټرفیس کولاو شي. بیا به راشئ په دغه کونج کې درې ډاټه باندې به کلیک وکړئ، بیا به په انفو باندې کلیک وکړئ. وګورئ چې دغه میسیج ما کله سینډ کړی، ډیلیورډ جولای 18/5 په جولای 18 تاریخ 5:05 باندې ما سینډ کړی ده او هغه کتلی ده په جولای 18 5:46 باندې. صحیح ده. نو دغه د هغه میسیج په اړه معلومات دي. بل اوس په دغه وایس میسیج باندې کلیک کوم. بیا به راشئ په دغه درې ډاټه باندې به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته په انفو باندې وګورئ چې دا لیږل شوی ده په 18 تاریخ د جولای 9:42. کتل شوی ده په جولای 18 تاریخ 10:04 او پلی شوی ده په جولای 18 10:04. دغه میسیج په باره کې ټول معلومات دي. بل سیټینګ چې موږ سره ده هغه د اکټیو سټیټ باره کې ده. یعنی که غواړئ چې نورو ملګرو ته ستا پته ونه لګېږي چې ته کله آنلاین شوی یې او کله آفلاین شوی یې، نو د دې د بندولو دپاره او ملګرو ته د نه ښکاره کېدو او پته نه لګېدلو دپاره به راشئ تاسې په دغه کونج کې درې ډاټه باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ، بیا به په اکاونټ باندې کلیک وکړئ، اکاونټ نه وروسته پرایویسي باندې کلیک وکړئ او هغه نه وروسته بیا هو کن سی مای پرسنل انفو، بیا به راشئ دغه لاست سین باندې. کله مو چې لاست سین باندې کلیک وکړ بیا به دغه چک راوړئ په نو بډي کې به کېدئ. کله مو چې دا نو بډي که دا معنا ورکوي چې اوس به ستاسو ملګرو ته دا پته نه لګېږي چې ته کله آنلاین شوی وې او کله آفلاین شوی وې. دریم سیټینګ چې موږ سره ده هغه د فیسبوک ټو سټیپ وریفیکیشن باره کې ده. یعنی دا سټیپ چې کله موږ آن کو دغه آپشن، نو هیڅ هیکر نشي کولی چې زمونږ اکاونټ د دننه شي، زمونږ واتساپ اکاونټ هیک کړي او نشي کولی چې زمونږ شخصي میسیجونه وګوري. نو د دې د فعالولو دپاره به راشئ په دغه درې ډاټه باندې به کلیک وکړئ، بیا به سیټینګ باندې کلیک وکړئ، سیټینګ نه وروسته اکاونټ باندې بیا به راشئ ټو سټیپ وریفیکیشن په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کلیک وکړو نیکسټ انیبل به پسې ووایي. انیبل نه وروسته به دلته یو 6 انچي کوډ ورکوي. بیا به هغه کوډ دوباره ورکړئ چې کنفرم شي. چې کله مو دا ورکړ بیا به دلته خپل ایمیل ورکړئ. چې کله مو ایمیل ورکړ، زه خپل ایمیل ورکوم. ملګرو چې کله مو خپل ایمیل ورکړ نو بیا تاسو سره داسې یو انټرفیس کولاویږي ټو سټیپ وریفیکیشن از انیبلډ. نو چې کله داسې انیبل شو نو په دغه ډن باندې به کلیک وکړئ. اوس کله چې یو هیکر غواړي چې ستاسو اکاونټ واتساپ اکاونټ هیک کړي یا ستاسو د واتساپ اکاونټ ته دننه شي، نو اول به تاسو نمبر ته میسیج راځي یا به ستاسو کوم ایمیل چې دا هغه ته میسیج راځي. تر هغو چې تا الاو نه وي ورکړی، اجازه نه وي ورکړې،
نو هغه هیڅ کله هم نشي دننه کېدلی ستاسو واتساپ ته، نه ستاسو واتساپ هیک کولی شي. نو دوستانو هیله لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. ویډیو لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ.